ناصر صاحب راغواړو چې دی کابینه او مجلس عامله په خپلوار سره راوبولي. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې عادل صاحب تاسو وویل چې د انتخاباتو د چون په نتیجه کې چې کومه کابینه ټاکل شوې ده او ورسره مجلس عامله ده، نو تاسو ټول ته معلومه ده چې موږ د صوبې والي صاحب په لدوی څخه نن سوګند اخلي او د دغه سوګند په لړ کې دا پروګرام منعقد شوی دی. د کابینې نومونه به لومړی واخلم چې زه د چا نوم اخلم هغه به تشریف راوړي او بیا به وروسته د مجلس عاملې نومونه. پخوا به زموږ د اکیډمۍ صدر راتلی، بیا موږ په آیین کې لږ ترمیم راوستی، اوس چیرمین دی. نو د نوي ټاکل شوي چیرمین پروفیسر ډاکټر حافظ رحمت نیازي صاحب څخه خواست کوم چې د سوګند لپاره تشریف راوړي. وایس چیرمین حاجي عبدالله جان نورزی صاحب، جنرل سیکرټري پروفیسر نقیب الله احساس صاحب، سیکرټري مالیات ښاغلی عادل اڅکزی صاحب، سیکرټري اطلاعات پروفیسر ډاکټر مرتضی خان کاکړ صاحب. دا کوم ډاکټر لغت چې زه وایم دا د طب ډاکټران نه دي، دا پی ایچ ډي ډاکټرز دي او زیاترو په پښتو لټریچر کې دا پی ایچ ډي کړي ده. د زنانو د شعبې خواتین لپاره اغلې مقصوده تارڼ صاحبه، او د پښتو اکیډمۍ دا هغه عہدیداران دي چې په اوټ باندې ټاکل شوي دي. اوس بیا په اوټ باندې ټاکل شوي زموږ مجلس امینه ده چې د هغوی نومونه به زه اخلم او هغوی به تشریف راوړي. ښاغلی عبدالستار رایاب صاحب، ښاغلی سومر خان خاکسار صاحب، ښاغلی پروفیسر نور احمد فطرت صاحب، پروفیسر علم خان کامران صاحب، پروفیسر ډاکټر ذاکر زیارتوال صاحب، پروفیسر عبدالکریم عامر صاحب، پروفیسر وصاب باسط صاحب، ښاغلی عبید الله دیدار صاحب، ښاغلی محمد طاهر خوږمن اوتک صاحب، ښاغلی نسیم اسار صاحب، او په آخر کې پروفیسر ډاکټر سید باچا آغا صاحب. زموږ د صوبې والي صاحب اونریبل گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل صاحب ته خواست کوو چې له نوي ټاکل شوي کابینې او مجلس منتظمې څخه د دوی د عهدې سوګند واخلي. والي صاحب تاسو ته خواست دی چې تشریف راوړئ راسته ښاغلی والي صاحب تاسو ته خواست دی چې تاسو تشریف راوړئ راسته د دوی څخه الف واخلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم په توګه د پښتو اکیډمي کوټې کابینه مجلس عامله د غړي په توګه الله تعالی ګواه ساتم او تعالی ګواه نیسم او دا سوګند اخیستم چې زه به په خپل ټوله ورتیاوي او د پښتو ژبې ادب او کلتور ودې لپاره کار واچوم. زه به د اکیډمۍ د دستور ضوابطو او پالیسۍ اطاعت کوم او د هغې ساتنه به کوم. زه به په ټولو چارو کې دیانت ایمانداري او د عدل و انصاف اصول مراعاتوم او زه به شخصي ګټې د ګډو ګټو له توګه پورته نه ګڼم او خپله ټوله هڅې به اکیډمۍ د موخو ترلاسه کوم د موخو ترلاسه کولو لپاره به کوم. زه به د پښتو اکیډمۍ او د روایاتو نظریاتو او د پښتنو درناوي له مسؤلیت کوم سره کوم او خپل دندې به یو امین په توګه په صداقت او په ډمتیا سره ترسره کوم. الله تعالی دې ماته د حق په ځای ساتلو او خپل دندې احسن ترسره کولو توان راکړي. آمین.